مونږ د ابای په قبر هم نوم د بابا ولیکو دا ځکه مونږه جنتونه په تیاره کې ساتو او یو نظم وایم چې د دې وران وطن بې دردو واکدارانو واورئ د دې وران وطن بې دردو واکدارانو واورئ د دې خوار وطن مالدارو مشرانو واورئ دروغجنو تش په نوم مسلمانانو واورئ بې ایمانو غاصبانو جابرانو واورئ که حکمرانی که جرنیل قاضي یا بل هدیدار خودغرضو بې ضمیرو بې ایمانو واورئ د بل په لاسو کې لوبېږئ حق ویلی نشئ تش په نوم د خدای د لوی دین وارثانو واورئ د دې وطن په بربادۍ کې تاسو ټول شریک یې د دې ولس په تباهۍ کې تاسو ټول شریک یې د قام دولت مو په سیاست او په چلونو وخوړ ښایسته هیواد مو په مکرونو فریبونو وخوړ دنیا ته وګورئ چې څه کوي او چېرته لاړه زموږ ارمان مو د ډالرو په جنګونو وخوړ ستاسو د لاسه موږ د چړ کونډۍ ته کېناستلو تاسو زموږ د نصیب رزق په عیشونه وخوړ په سود پیسې وې په هغو مو جزیرې واغستې د قام په وینو مو بنګلې او پلازې واغستې ته راشه دلته پروټوکول د افسرانو وینا ته راشه دلته کې نشه د وزیرانو وینا د یو صاحب نه مخکې وروستو په سلګونو ګاډي راشه خرچې د یو صاحب د نوکرانو وینا راشه خواران کړي ځان وژنې چې ډوډۍ نه مومي په هوټلونو کې مجرې د مشرانو وینا آئین غلام دی او قانون پکې پنون قانون دی حال د بېوسه او انصاف د واکدارانو وینا پستغو سپورو پیغورونو هم ونه شرمېدی کچکول په لاس په خیراتونو هم ونه شرمېدی او دلته هغه ژبه غوسېږي چې رښتیا وایي هغه ورکېږي چې هر څه سپا سپا وایي دلته چې څوک د حق وینا کوي په دار خیږي هغه کافر شي چې ستا ظلم ته ګناه وایي هغه باغي وي چې د دې وطن په درد دردېږي هغه سر وخوري هر ظالم ته چې خطا وایي خود به سر خوري ستا ناروا ته چې روا نه وایي هغه غدار شي تورې شپې ته چې رڼا نه وایي او دا اوده خلک به یو ورځې راویښېږي که نه دا لیوني به په ښه بد چېرته پوهېږي که نه دوی ته به چېرته احساس نه کېږي د ښو او بدو د دې اوده ضمیر به چېرته بیدارېږي که نه دا زنده‌باد او مرده‌باد له پیدا شوي خلک د خپل زور او د توانه به خبر شي یو ځل دا نن چې دلته په هر غل پسې ټوپک ګرځوي د خپل تاریخ او د اختیاره به خبر شي یو ځل دوی به هوښیار شي په قصو باندې به نه غولېږي د دې دروغو په وعدو باندې به نه غولېږي دوی به بیا خلک د کردار او ګفتارو پیژني په دې نظمونو ترانو باندې به نه غولېږي او ستاسو ګریوان ته به د دیو لاسونه ورسیږي ستاسو د مکر په هیلو باندې به نه غولېږي او یا به یې لاس ته هر جابر ګریوان ته ورسیږي او یا به یې چغې سورې پاس اسمان ته ورسیږي او دغه اخري بندې چې دغه پاستر نظام په چغو په نارو نه کېږي دا په فریاد مذمتونو او ګیلو نه کېږي دا جذبه غواړي اتفاق او انقلاب غواړي د دې علاج نور په وعدو او د لاسو نه کېږي د ځینې خلکو نه به خپل حق په وجه زور اخلي ځینو کارونه په دعا او په خیرو نه کېږي او زمان به نه وي خو دا مړه خلک به هم ژوندي شي دوی به د غلو نه د ذرې ذرې حساب غواړي دغه سیلاب به بنیادونه د ماړو نړوي دا لیوني به بیا د هر یو سوال جواب غواړي دا لیوني به بیا د هر یو سوال جواب غواړي